دا یو ورور سوال کړی دی چې موږ 12 خویندې وروڼه یو او زما پلار 2 ودونه کړي دي یوه ښځه یې طلاقه کړې ده او دوی مو سره شتي وی کله چې زما پلار مړ کېدو نو په زنکدن کې دا خبره وکړه موږ ټول یې راجمع کړي او دی ووایي چې دا پلانې ستاسو دا ورور د ده ګورې په میراث کې حصه نه رسي ځکه چې دا زما زوی نه دی دی ما د بل ځای نه راوړی او ما ورته زوی ویلی وی دا خبره هغه وکړه بیا مړ شوی نو اوس دا ورور تپوس کې که دغه ورور له دا چې په نوم باندې دوی ورور دی که ده له موږ دا میراث نه ورکوو نو موږ ګناهګارېږو خو نه الجواب اول خو دا خبره یې ساتئ چې تبني په اسلام کې حرامه تبني څه ته وایي په خوله باندې چا د زوی ویل دا په اسلام کې نشته او نه چاته زوی ویلو سره څوک زوی کېږي جی وایي دا بعض ښځې څه وایي ځوان شیر به کور کې ناستي پردی سړی کور په منځ کې به ناستي کټ کې به خپه به نه اچولي چای به ورته پروت وي لکه دا څوک راوځي وایي دا زموږ دا کور والا د نکاح رور دی او یا بعض څه وایي وایي ده ته یې رور ویلی دی او ده ورته خور ویلي نو داسې خو موږ ټول وروڼه خویندې داسې اوس کېدی شي چې یو پردۍ ښځه په لار روانه وه ته ورته ای خور او بیا ورسره لاړ شي کور ته چای به هلته وڅښم ځکه چې خور خو یې ما ورته ووایي که چا ته په خور ویلو سره څوک هغه نه خور کېږي د نسب هغه ورورولي د دین هغه شتي خو زه د میراث د نسب خبره کوم د نسب رشته هغه خو په دې نه جوړېږي نو دې ورور ته موږ دا وایو چې که چېرته دا خبره ثابتې او یقیني او داسې وي نو بیا د ده په میراث کې څه حق نه رسي ځکه چې دی د هغه زوی خو نه دی داسې کېدی شوه دې ورور ته موږ دا وایو چې ستاسو پلار له الله دې وبخي هغه له داسې په کار وه چې یعنې څه وصیت یې کړی وی د ده دپاره ځکه چې د مال 3 حصه او د 3 نه لاندې دي کې وصیت انسان کولی شي نو که چېرته داسې ویلی وی چې دومره حصه به دغه هلک له ورکوي ځکه چې د ده په دې میراث کې حق نه رسي خو دا زما د طرف نه ځکه چې زوی مې ورته ویلی ده او دوی کور کې پاتې شوی ده او لوی شوی دی نو زه دا دومره پکې د ده دپاره شوه داسې په کار وه خو که داسې هغه نه وي ویلي نو په میراث کې نور د هغه حق نشتی والله اعلم